که د چا نه څه قیمتي څیز ورک شوی وي او دی په هغې پسې ډېر سخت پریشانه وي نو هېڅکله مه پریشانه کیږئ. د نن نه د انا لله و انا الیه راجعون دا وظیفه شروع وکړئ. هغه ورک شوي څیز چې هر قسمه څیز وي الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره تاسو ته پیدا کړي. زما عزتمندو نن درته د قرآن مجید یو وړوکی غوندې آیات دی انا لله و انا الیه راجعون. د دې یو داسې وظیفه درته ښیمه که د چا نه یو څیز ورک شوی وي او دی په هغې پسې ډېر سخت پریشانه وي او د هغې د لاسه ډېر سخت غمجن وي د نن نه پس نه پریشاني مه کوئ، غمجن کیږئ مه. نن چې دا کومه وظیفه درته ښیم د انا لله و انا الیه راجعون د دې وظیفې په برکت باندې به هغه ورک شوي څیز به ته رب العالمین پیدا کړي او د ستاسو د زړو ارمان به رب العالمین پوره کړي. د ورک شوي څیز د حصول دپاره په دې وظیفې کې رب العالمین یو ډېر لوی پاور ایښودلی. بعضې اشیا بعضې څیزونه داسې چې هغه ډېر زیات قیمتي وي او هغه څیزونه چې کله زموږ نه ورک شي موږ په هغې پسې ډېر سخت پریشانه یو او کله کله داسې اشیا وي لکه مثلا د کور کاغذونه د چا نه ورک شول. نو د کور کاغذونه چې چا نه ورک شول نو هغه د هغې په لټون پسې وګرځي او ډېر سخت پریشانه وي چې دا کاغذونه به ما ته کله میلاو شي او کوم ځای کې میلاو شي او په څنګه طریقې سره میلاو شي. ډېر سخت پریشانې یا د چا نه دغه د کالي ته نه ورک شي دا هم یو قیمتي څیز دی. که د چا نه کالي ورک شوي یا یو بل داسې قیمتي څیز ورک شوي او دی په هغې پسې ډېر سخت پریشانه دی نو بیا د پریشانۍ نه هېڅ نه جوړېږي. دا کوم وظیفه چې د انا لله و انا الیه راجعون دا کومه وظیفه درته ښیم که دې وظیفې باندې عمل وکړې او دا وظیفه شروع وکړې هغه څیز چې هغه د ستا نه ورک شوي نو رب العالمین به زر تر زر تاسو سره پیدا کړي. یعنې داسې ځای نه به الله جل جلاله ورته اسباب برابر کړو هغه څیز به رب العالمین تاسو ته په لاس باندې درکړي. د راځي وظیفه درته ښیم خو د دې وظیفې نه پس به زه تاسو ته یو څو خبرې کوم هغه خبرې به دې سره ضروري وي. د ټولو اول چې زموږ نه یو ډېر زیات قیمتي څیز زموږ نه ورک شو نو موږ به د ټولو اول د زړه په اخلاص سره 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایو 3 کرته او د هغې نه پس به 11 کرته انا لله و انا الیه راجعون وظیفه وکړو او بیا د خپل ورک شوي څیز د هغې تلاش به شروع کړو. که په ګوتو باندې راغلو ډېره ښه ده فبحا و نعمتین که بیا د هغې باوجود موږ ته خپل ورک شوي څیز میلاو نه شولو نو بیا به موږ 140 پیرې به یا شهیدو وظیفه وکړو یا شهیدو یا شهیدو یا شهیدو یا 40 پیرې به ووایو او بیا به د هغې نه پس 11 کرته په نبی علیه السلام باندې درود شریف ووایو دوباره مخکې 3 کرته اوس به 11 کرته ووایو او بیا به 1500 کرته انا لله و انا الیه راجعون ووایو. یعنې دا وظیفه به کې انا لله و انا الیه راجعون او خپل ورک شوي څیز پسې به تلاش شروع وکړي. یعنې په کم ځای باندې چې د ستا شک وي چې دا په پلانکي ځای کې دی یا به په پلانکي ځای کې وي یا به چې کوم دی پلانکي ځای کې په کوم ځای باندې د ستا شک وي هغه ځای نه ولټوه انشاءالله چې هر قریب به تاسو ته هغه څیز میلاو شي. هغه څیز داسې و چې هغه چې کوم دی خلاق کېدونکی څیز و یعنې خراب شوی دی نو بیا ورته رب العالمین د هغې نه ښایسته څیز درکړي د هغې ښایسته مزیدار هغه نعم البدل ورته رب العالمین درکړي. نو محترمو انا لله و انا الیه راجعون یو ډېره زبردسته وظیفه ده. نو یقینا دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.